څنګه کولی شو چې د موډلي سافټویر څخه پی ډي اف فایلونه او یا هم پاور پوینټ فایلونه را ډاونلوډ کړو او دغه ډاونلوډ فایلونه چیرته ځي د ډاونلوډ فولډر ته نه ځي دا بلکې بل چیرته ځي. نو راځئ چې دا ویډیو ګورو چې دا چیرته ځي او څنګه کولی شو چې ډاونلوډ یې کړو. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته وښیم چې څنګه کولی شو موږ د موډلي سافټویر نه یا اپلیکیشن نه خپل کورس کې هغه کوم پی ډي اف فایلونه یا پاور پوینټ فایلونه وي څنګه کولی شو چې هغه ټول کورس ډاونلوډ کړو او یا هم یو فایل ډاونلوډ کړو. نو زه راځم دا موډلي را خلاصوم لومړی. نو دا به لږ وخت ونیسي. نو تاسو به راشئ خپل کورس ته. ستاسو چې هر کورس وي مثلا زه دې کورس ته ور داخلیږم. کله چې دلته ور داخل شوئ نو دلته بره تاسو وګورئ د کونج کې د اپشن علامه ده، دا به تاسو کېکاږئ. چې کله تاسو دا کېکاږل دلته دا دویم اپشن وګورئ، تاسو ته وایي چې ډاونلوډ کورس. که چېرته زه دا تڼۍ کېکاږم نو دلته به ماته ووایي چې دا چې دا 14 MB ده دا کورس، لکه ټول فایلونه چې په دې کې اډ شوي 14 MB ده او زمونږ په موبایل کې چې دا 11.9 GB فری سپیس ده. که چېرته غواړئ چې ډاونلوډ یې کړئ نو اوکې، او که چېرته نه غواړئ نو کینسل یې کړئ. نو زه غواړم چې یو فایل تاسو ته وښیم چې څنګه ډاونلوډولی شو. نو اوکې چې زه کېکاږم ماته به ټول کورس ډاونلوډ کړي. نو زه دا کینسل کېکاږم چې تر څو زه تاسو ته یو فایل را ډاونلوډ کړم. نو زه دا کینسل کوم، بیرته بیک ځم. نو راځم دلته دا کوم پی ډي اف فایلونه چې تاسو ته ښکاري، زه مثلا راځم د دې دا اول چپټر چې کوم ده هیومن، دا زه را خلاصوم. چې کله تاسو دا را خلاص کړئ نو داسې یو بل اپشن تاسو ته درکوي چې اوپن د فایل، او دلته بره وګورئ بیا د اپشن بټن ده. که چېرته اوپن د فایل واخلئ نو تاسو ته به یوازې فایل اوپن کړي، او که چېرته غواړئ چې ډاونلوډ یې کړئ نو بره دلته د اپشن علامه ده، دا به تاسو کېکاږئ. ګورئ دلته ماته اوس د ډاونلوډ علامه نه راکوي. نو دلته به د ډاونلوډ علامه هغه وخت کې موږ ته راکړي کله چې هلته د پی ډي اف فایل خوا کې هغه د توره د ډاونلوډ علامه نه وي. نو د دې دپاره به زه راشم بیرته بیک نه وروسته ګورئ د هیومن په نوم چې کوم لومړنی لیکچر ده، د دې دېخوا د کونج کې دغه ځای کې وګورئ. نو دلته چې دا تور علامه ده نو دا به تاسو کېکاږئ. نو دا به تاسو ته ډاونلوډ شي. نو لوډ راخلي، دلته وګورئ بره زما امبیانې چې دي سپیډ ډیر شو، نو دا چې د ډاونلوډ په حالت کې ده. نو دا به ماته ډاونلوډ کړي. نو فایل چې کوم ده دا را ډاونلوډ شو او اوپن کول غواړي، نو زه باید جسټ اوپن کړم. پی ډي اف فایل ده، زه به دا را خلاص کړم. نو دلته وګورئ لیکچر 1 هیومن. نو کله چې دا تاسو را ډاونلوډ کړئ نو دا چې د ډاونلوډ فولډر ته نه ځي. که چېرته موږ لاړ شو اوس فایل منیجر ته نو دلته به د ډاونلوډ فولډر کې دا موجود نه وي. نو زه راځم سټوریج ته، ډاونلوډ فولډر ته که زه راشم نو موږ ته به لیکچر نه وي. د لیکچر په نوم دلته موږ څه نه لرو. کله چې موږ د موډلي سافټویر نه څه شی را ډاونلوډ کړو نو هغه چې دا یو مخصوص ځای ته ځي. نو تاسو به راشئ کله چې خپل سټوریج را اوپن کړئ، رای به شئ انډرایډ، دا دویم فولډر ده، دا به را خلاص کړئ. دلته به راشئ ډیټا ته، او په ډیټا کې به دلته ښکته راشئ کام ډاټ موډلي به را پیدا کړئ. نو دا د ما کام ډاټ موډلي را پیدا کړ او دا به تاسو را خلاص کړئ. چې دا را خلاص کړ رای به شئ سایټس ته. نو تاسو ته به دغسې یو فولډر ښکاره شي، تاسو به دا فولډر را اوپن کړئ په هر نوم چې درکړی وي. هغې نه وروسته فایل پول دا به را اوپن کړئ. نو دلته چې دا ستاسو هغه کوم یوزران چې تاسو سره یې د هغوی عکسونه دي، نو دې نه ښکته به راشئ. نو لاندې پی ډي اف فایلونه دي، دا پی ډي اف فایلونه دي. نو ما چې کوم لیکچر 1 دا ما اوپن کړی و، هلته مې ډاونلوډ کړ. نو دلته ډېر لیکچر نور هم ما ډاونلوډ کړي، خو هغه چې دا لیکچر 1 هیومن دغه لیکچر 1 ده. نو دا به را اوپن کړو، به ګورو. نو دا هماغه کوم چې موږ هلته اوپن کړی و هماغه پی ډي اف فایل ده. نو په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې خپل موډلي اپلیکیشن نه خپل کورس فایلونه را ډاونلوډ کړئ، او دا هم د هغه فایلونو ځای ده
چې تاسو ته په ډاونلوډ فولډر کې نه ښودل کېږي دا باید تاسو دلته وګورئ.